اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت دی په بیان کې الفطرتی د سرسایه د صدقې د کشنی اختر یعنی د روزې سرسایه ورکول دا به د چی ورکی او څنګه به ورکی د چاو چا د ورکی د اندازه دا بیان دی. الفطرت سرسایه چې د منبرن د غنوم سو ما هغه یتخذ چې نیول کیږي منه د غنوم سې یعنی د وړوس چې د غنوم سه کم شي نیول کیږي چې وړو جن جوړیږي دا غوسم او کني نه جن جوړیږي دا غوسم کار شي د وړو سه جوړیږي دا غو د هم چې هغه ورکولای شي سرسایه ومن الزبيب او د وسکو سه نصف ساع نیمه کاسه چې هر شی د داوړو سره جوړ شي دا وسکو سره د دې سره نیمه کاسه ورکول کیږي. ومن تمرن د خرماس او شعير د وربش ساع نیوه کاسه وجاز رواد منوان دوان منه برن غنم وتجب واجبي على الحر پر حر باندې مسلم چې مسلمان پر هغه چا باندې واجبي چې د حر وي آزاد وي مرینی مسلمان وي له دلر نصاب الزکات نصاب د زکات پر دغه چا باندې دغه سرسایه واجبي و ان لم ينم کچیر نه زیاتیا ده یعنی زیاتیدون کې نه و به په دې سره یحرم حراميږي صدقه یعنی پر د باندې صدقه حرام وي د صدقه ورکول زکات ورکول جایز نه وي وتجب پر د باندې واجب الاضحيه پر د باندې واجب نو پر دغه چا باندې واجبي د سرسایه ونفقه او نفقه قریب د قریب کمزوري مسکین قریب مور پلار دا قریبانو د دې نفقه پر د باندې واجب نو واجب ده چې پر د باندې واجب سوي وي و دغه څوک به او دغه سرسایه ورکي د نفس د خپل ځان د طرفه ورکي و تپلی د کشنی د طرف فقیر و خادمه او د خادم د طرف د خدمتګار مل کان چې د په ملک وي د دې د طرف ورکي ولو مدبرن که څه هم مدبر مریي وي او الولده یا الولده منځوي د دې د امر کوي او کافرون یا کافر مریي وي د دې د امر کول سي الا خو دې بیان ورکي پر د باندې نه د واجب لزوجته د شجه د خپل شجه د پر د باندې واجب نه ده او ولده د زوی کبیر غټ زوی د غټ اولاد یعنی د ځوان شغه د خپل عاقل او بالغ دغه د پر د باندې نه د واجب و تپلی د کشنی الغنی د غنی یعنی د غنی کشنی پر د باندې نه د واجب بل من ماله بل واجبیږي د مال د هغه څخه د مال د دسه و مکاتبه او د مکاتب مریدار نه واجبیږي پر د باندې وعبده او مریی لتجارت د پاره د تجارت پر مریانو باندې نه واجبیږي وعبد مریی له دلر عابق چې تشتیدل وکړل الا خو بیان بعد عوده ورسته بیا راګرځیدل بیرته چې را وګرځیدل رالی تشتیدل مریی بیرته چرالی پر د باندې بیا واجب ده وعبد د مریی مشترک پر دغه پر د باندې نه واجب وکذا دغه رقم العبید مریان المشترکه شریک ډیر مریان سره شریکان پر د باندې نه واجب خلاف لهما په دې کې اختلاف کړی دي یاران وای دغه کانو پر دواړو باندې دا واجب ده چې د شي شو کې د خپل د شراکت مریانو سرسایه ورکي ويجب واجبېږي به طلوع پر خطو سره فجر د سحر چې کوم وخت سحر سول د سحر ځانونه وس و سحر جوړ سول بس پر دې باندې واجب ده یوم الفطر په ورځ د اختر باندې وجاز رواد تقدیم هدا مخ ور کول پر وجه کې ورکه د مخ ورکه هم بس دا جایز دي خو اصل خبره ده چې د مخ ورکه زکه چې د احتیاجمون ضرورتونه به پرسي او واجبېږي پر د باندې د اختر په سحر باندې د اختر سحر ځان وسو بس پر د باندې بیا واجب ده ولا تسقط نساقتيږي ان اخرها کچیر وزلول یعنی کچیر د اختر ورځ د 17 سور کول کیږي په دغه ورځ په دغه سار باندې کدا ورځ د 17 سو میاشت 13 خو د غاړي صدا اولنه د پر غاړه باندې پور دی یو وخت به خامخابه ورکی كتاب الصوم صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.